په بل حدیث شریف کې راځي د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِ كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسرَائِيل حَظْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. پر خلکو باندې به داسې زمانه راسي د ډېرو زیاتو فتنو څخه چې دوی به هغه بني اسرائیلو چې څه کول کټ مټ به دوی هغه کار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عربي محاوره ده لکه چوټه چې د چوټې سره برابره شي داسې به دوی دا ځانونه برابر کړي. زما ورونو موږ یو وخت پېښور کې یو ځای میلمانه و د یو چا میلمانه و، نو یو هوټل ته یې وولي و. نو په دې هوټل کې زه ولاړم د لاسو د ډوډۍ خوړلو وروسته ولاړم لاس مې پرېمنځ له هغې خوا چې راګرځېدلم یو دوه نفره ناست دي او د دا یوه سړي ډېره حیا دي د دغه یې اغوستی د شټ یې اغوستی دی پتلون و شټ یې اغوستی دی د دا یوه سړي دا ورون دواړه ورونونه د پتلون پر دې ځای پرېږدی دا ځایونه معلومیږي. نو انسان دی د انسان سترګې باندې لوی مشر لوی سړی و تقریبا د 40 کالو یا د 15 کالو سړی و. زه در تېر سوم په سترګې خو مې ورباندې ولګېدلې بېرته ورباندې راوګرځېدم. تر اوسه دا یو خبره د ورته وویل که ومنله وبې مني که نه منله نه بې مني. نو ما ورته وویل مال زه چې باندې راوګرم سلام مې ور واچوي، د سلام وروسته دوی هم داسې په استفهامي نظر راته وکتل چې د دې به بیا څه کار یې له موږ سره. نو د سلام وروسته مې پوښتنه ځینې وکړل مال دا ستا د دغه ولې دا رقم دا له دا دغسې بس مال دا د مجبورۍ اغوستی دی ویا دا مجبورۍ نه دی. هغه پېښور خلک که تاسې لیدلي هغه په دغه خبرو کې ډېر زیات انګلیش وایي، پښتو کې انګلیش وایي، نه دا د پیشن و د دغه په خاطر باندې مې اغوستی. ما ورته وویل مال ته د یو مسلمانې معاشرې سړی یې او ته په د یو مسلمانه معاشره کې ګرځې، که زموږ ځوانان دا ستا دغه حالت وویني کېدلی سي د پتلون اغوستل خو حرام و ناروا نه دي، خو بیا به دوی دا رقم پتلونان واغوندي لکه ستا ده او په دغه پتلون کې دا تا اغوستی دي چې تا ته څوک ګوري د خدای لعنت پر تا باندې موري پر دغه باندې د خدای لعنت وري. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله سړی د یو نر و عورت ته ګوري نو د الله لعنت ور باندې وري په هغه سړي باندې. او دا چې بیا له تا بیا نوي نور ځوانان به دا شی له تا زده کړي او د ستا له تا د زده کېدلو سبب دا فتنه عامه سي او دا زموږ رواج نه دی، نه دا زموږ کلچر دی، نه دا زموږ رواج دی، نه دا زموږ دین دی. نو برای مهرباني که ته دا دغه وکړې خو اول ورخ د خبرو خوند نه کوي ور خامخا انسان دی د نفس تقاضا ده بس دا شان. خو بیا وروسته لږ خبره په غور واورېدل بس ما دا دعوت و ما ورته وکړي ځینې روان سو. دلته چې په حدیث شریف کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې بني اسرائیلو څه کول زما په امت کې به هم خلک داسې لکه چوټه چې له چوټ سره ملګری کې داسې به کټ مټ دوی ځانونه هغه رقم جوړ کړي د هغو خویونه او عادتونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه توري نور وایي حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. که په بني اسرائیل کې یو څوک دی ډېر حیا دي د خپلې مور سره د زنا شوق زما په امت کې بم خلق ما په امت کې بم على الاعلان بم خلق دا رقم کار وکړي دا به هیڅ بد کار نه ووایي. او دا وسوله تاسو ته به دا خبرې ډېرې عجیبې معلومیږي. دا د کمونیزم د کمونیسټیانو چې کومه نظریه وه د لیلن و د ګوربچوف د دې خلکو د روسانو دا اوس یو ولادیمیر پوتین چې د دوی د ملک باچا دی ولسمشر یې دی یا د ملک باچا دی یا صدر یې دی د دې خلکو نظریه دا وه دا خدای وشرموله دا ناکامه سوله دا فتنه خو موږ ته یې نه ولیدله. زموږ ته د پلرو په زمانه کې دا فتنه تېره سوله. حتی په دې کوټه کې یو حافظ صاحب دی په دا چشمه کې کور دی دی چې پیدا سوی دی پلار یې په هغه وخت کې د ګوربچوف نوم ورباندې ایښی دی. د هغه ګوربچوف د روس د ګوربچوف په محبت کې دلته پر ده باندې نوم د څه شي کښېښوی د ګوربچوف نوم یې ورباندې کښېښوی. د کمونیسټي نظام یا د کمونیسټي نظریه دا دونه قوي وه زموږ په علاقه کې. هغه ګوربچوف بیا د قرآن شریف حافظ سو دا د انقلاب یې الله راوستی نوم یې بدل سو او زما غالب داسې ګمان کېږي خیر نوم بیا نه اخلم داسې نو د قرآن شریف حافظ سو بیا پسې عالم سو. دا فتنه زموږ په وطن کې په علاقو کې تېره سوله دا پر دا افغانستان باندې دا څپه راغله
چې خلکو دا ویله ډېر حیا دي چې سړی په خپل باغ کې زبردسته میوه یي، بیا سړی څه کوي د بل چا د درختو میوه راوړي، نو ستا په درختو کې زورور سیبان دي، الوچي دي، انګور دي، خرماوي دي، بیا د بل د سړی څه کوي؟ خپل دي وخوري. دا خبره په کوم ځای کې کوله؟ دا یې په هغه ځای کې کوله چې کله به یې ورته وویل چې ستا د خپلې خور سره نکاح حرامه ده، د خپلې مور سره نعوذ بالله نزدېکت حرام دی. دوی به ویل و یاره د خپلې خور نه دا دلته تا ښه راغټه کړې ده، ستا په کور کې رالویه سوه، نو د خپلې خور سره ولې چې د بل خور ته بیا نکاح رشته استه. دا سوال به دوی کوي دا خلکو. الله جل جلاله د جهاد برکت یې بولې، د هر چا برکت شو، د هر شي برکت شو. الله دا ملکونه د دې کمونیزم له نظام الله خلاص کړه. لکه اوس چې په ټوله دنیا باندې جمهوریت دا چې دی حاوی دی او پر ټوله دنیا باندې جمهوریت منلی دی، د خلکو په خوښه باندې بس د خلکو د طبیعت مطابق به هغه سړی به مشر هغه به راځي په حکمراني باندې. اکبل اهل سړی که نو چې خلکو خوښ کړي، خدای دې وکړي چې د ټول ملک هغه د ټولو بد انسان دی، بس هغه به وزیر اعظم. نور دې ته نقل کړي عاقل سړی دی، بالغ دی، هوښیار دی، ذی علم دی، څوک دی ښه ریکارډ لري که بد ریکارډ لري؟ نه، چې خلکو انتخاب کوي بس خلکو ووټ ورکړي بس بالا به دی د ملک صدر جمهوریت. زما ورونه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته دا ځای وایي که چیرې په بني اسرائیلو کې یو څوک نعوذ بالله خپلې مور ته علی الاعلان د زنا لپاره راغلی، نو زما په امت کې به خلک هم هغه کار هم وکړي، وبه وایي چې زه هم کوم دا کار، فخرن به کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بني اسرائیل تفرقت على 72 مله، پر 2 ډلې باندې بني اسرائیل تقسیم سوله، فرقې کې جوړې سوې، ډلې کې جوړې سوې. وتفترق امتي على 73 مله، زما امت به پر 3 ډلو باندې تقسیم سي، كلهم في النار الا مله واحده، ټوله به جهنميان وي. اوس ګورئ دا ډلې چې جوړېږي دا د باطلو استدلالاتو سره، باطل اجتهادات د خپل خواهش مطابق د قرآن او د حدیث تشریح کوه، خپل په طبیعت باندې وایه، هغه سلف صالحینو ته غوږ مه نیسه. نو 3 ډلې به جوړې سي، 2 به جهنمیان، 1 ډله به د جنتیانو وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو پوښتنه وکړه من هي یا رسول الله، ای د الله رسوله دا به څوک؟ دا 1 ډله چې جنتیان دي دا به څوک؟ قال ما انا علیه واصحابي، ای زما صحابه کرامو دا به هغه کسان وي چې زه پر کومه طریقه یم او زما صحابه کرام پر کومه طریقه روان دي. دا لاره که چا ونیول دا د جنتیانو لاره، که د دې څه جلا سول دا نور د جهنمیانو لاره. نو زما ورونه دا مختصر پیغام دی، موږ سره ورونه یو. دا منبر او دا ځواني یا دا بیان دا در قیامت نه وي، دا زوال راځي پر د ټولو شانو باندې زوال. در ما ډېر ښه ځوانان دلته تېر سوي دي، ډېر غیرتمند دلاوره د ښه اوازو والا د ښه بیانو والا علما دلته تېر سوي دي، هغه مړه دي. او در تاسې ډېر تکړه خلک تېر سوي دي پر دې مسجد او پر دې علاقه باندې. نو دا ډېر بعیده نه ده چې ډېر قریب به موږ د دې دنیا څخه ولاړ شو، بیا به نور خلک پر دې دنیا باندې. موږ او تاسې یو پر بل باندې دا حق لرو چې د الله د دین تشریح صحیح تشریح وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په 2 تورو کې دا خبره موږ ته راخلاصه کړله چې تاسې خپل عمل ته وګورئ، که زما د طریقې او د صحابه کرامو د طریقې سره برابر و نو دا د کامیابۍ لاره ده، که نه وه برابر دا د ګمراهي لاره ده، د جهنمیانو لاره دې نیولې ده. الله جل جلاله دې موږ ته دا فهم را نصیب کړي چې موږ د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثو پر هغه طریقه باندې فهم حاصل کو، زده کو چې کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو